عزیزانو مولانا روم مثنوی لیکل شروع روم بنے شعر داد کہ بشنوزن نے چو حکایت میں کند بشنوزن نے چو حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند دا روم بنے شعر وی واورا د شپېلې د आवाज شپېلې پیژنې شپېلې پیژنې خو پیژنې کړه غوړې بدیمی دا خو پیژنې هر سره بشنوزن چو حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند د شپېلې د आवाज واورا چې دا څه وایي اوس مونږ خو په ظاهر د شپېلې د आवाज نه شیطانی خوندونه الو کنه مولانا روم وای د شپېلې دا आवाज چې ده دا د شپېلې جړا ده دا جاړي شپېلې د درمې نه جوړه شوی او درمه چې دا هغه یو باغ وی د درمو نو دا شپېلې په هغه درمو باغ پسې جاړي چې خدای د خپل عزیزانو نه درا کټ کړم او کم ځای ته درا وست نو دا आवाज د شپېلې په حقیقت کې په خپل وطن پسې جړا تشبیه دا ور کړی د مولانا روم چې زمون بدن کی روح چه ده دا زمون خبره زمون خندا زمون جړه دا ټول سيزونه زمون د روح جړه ده پس په عالم ارواح پسې عالم ارواح د الله د رحمت زیو نو دا روح ور پسې جاری چې خدای کم زینه دی راوستم او پس مردار بدن کې دی ورننه استه دا ستاسو خبره اترې چې دی دا د روح جړه ده خیر دا د تصوف خبرې دي او د حال خبرې دي په څه